پخواني روایتونه دي چې د ظالم خونه په ظلم ورانیږي. له همدې ځایه یو ځل بیا د منګل لوی قوم د تیر تاریخ یوه برخه را ژوندی کړه او د ظلم پر وړاندې په یو غږ ناره پورته کړه. په خوست کې د وړمې شپې هغه برید چې له امله د یوې بېوزله کورنۍ وغړي په شهادت رسول شوي وو، نن یې په غبرګون کې د منګل قوم لخوا په پیښه کې د ښکلو کسانو 15 کورونه وسوځول. دغه قوم پریکړه کړې چې په پیښه کې د کاکړو کسانو کورونو د سوځول کېدو ترڅنګ به د دغه پیښه عاملین هم د قومي پریکړې له مخې په سزا رسوي. پرون د بله ورځ یې دغه چې عاجزون خلک دغه ټول چت کړه، وړه وړه جلکۍ چت کړه، زنانه یې وویشتې، زنانه و څه ګناه کړی و، وړکې جلکۍ څه ګناه کړی و، دا یې وویشته. اوس موږ داسې که دوی شته نه موږ نه ورک دي چار چیرې تللي وي ورورکه موږ دا منګلو قوم دی دا 15 منګل دی پوک کړی دی چې یاره دا کورونه چې یا موږ مړه نه وو یا دا کورونه مو ختم کړي نه وي دوی څه به تر دا نه پسې څو هغه کورونه چې دوی مرو ته په کړي د خلک په وژل دي هغه کورو سه موږ ټولو څه ورچوو دا د موږ تاریخ نه دا عنعنات د امروج دی دا چې پرون دا ځکه ونه پر ماشومان زنانه ورجل کوي سپینګیري دا واوره که د مظلومانو خپل ورونو تر زمانه مړه کړه د مراتب په خاطر. که څه هم د شهید شوي کورنۍ د ویر څوک نه و پاتې او قاتلینو به فکر کوو چې د میراث شوي کورنۍ غچ به څوک تر اخلي، خو خبر نه و چې سر له پاسه سر شته. د منګل قومي مشران له نورو قومونو هم غوښتنه کوي چې د بېوزله کورنیو په غږ اوچتولو کې ورسره همکاري وکړي. میگه حکومت نه دا غوښتنه غواړي د حکومت نه دا غوښتنه غواړي چې هیڅ کله د خلک نه پرېږدي چې چا څوک وسګرنه ورکړي. میگه منګلو قوم ته دې وسپړي، میگه منګلو قوم به خپله سزا ورکوي. اوس دې کورن په حال ټول سوی کېږي که هغه ورور دی که ترای دی ټول د منګلو ځوانان ټول پې وایي فکر وطن جار بکایې او داسې ځوانان داسې کومینه په هر کوم نه مې دا غوښتنه ده چې په کوم کوم کې دا رقم په مشکلات جوړ شي به جدي ځوانان جګ شي ټول وایي وړمه شپه د خوست په دګانو کلي کې د خوست ګل کورنۍ وغړي چې مشر خوست ګل هم پکې و په برحمانه توګه شهیدان او د دغه کورنۍ یو ماشوم یې ټاپي کړ چې یا د پیښې په هیواد کې د خلکو توند غبرګون راپورته او یا د پیښې د انساني اصول خلاف عمل وبالو. د نظر خاندان په دې اند کې قومونه په خپلو کې قومي پریکړه عملي کړي نو ټولنه به له دغه ډول وحشیانه کړنو ژغورل شوي وي. د سر له پاسه سر شته د وړمې شپې د خونړۍ پیښې په تړاو د منګلو قوم راپورته شوی او هغه کورنیو کور ته یې وراچولی چې دوی د وړمې شپې د پیښې کې کاکړ کړي. کوهي مه کنه د بل سړي په لار کې چیرې ستا به د کوهي په غاړه لاړ شي.